بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ګرانو قدرمندو اوریدونکو، خوږو ملګرو، درنو پښتنو، د علم او ادب، د حقیقت او معرفت دوستانو، مینوالو، د نسیم ماکو ادبي او عرفاني یا د روشن فکري او روشندلي و مکتب ته ښه راغلاست. خدای مراوله قدم پر لمو هر کله راسي. ګرانو اوریدونکو، زموږ هغه باس چې د ژبې د پیژندنې یا د هویت د پیژندنې باس هغه ادامه لري، خو تر څو چې تاسو حقیقت ته ورسیږئ دا به جاري ساتو. زموږ هدف او غرض دا و چې خپله مورنۍ ژبه وپیژنو او د هغې د قدر او قیمت څخه باخبره سو، ځکه د هر قوم مورنۍ ژبه د هغه قوم ملي هویت دی. هر قوم او هر ملت په خپل ملي هویت باندې ولاړ دی او ژوندی دی. هر قوم په خپل ملي هویت باندې فخر کوي، بلکې ملي هویت په حقیقت کې د هر قوم دپاره شناسنامه حسابل کیږي. ولهذا هیڅ قوم خپل ملي هویت نه خرڅوي، نه یې په هیڅ شي باندې بدلوي. ولهذا د خپل ملي هویت ساتنه او تحفظ پکار دی، که څه هم دا کار د سر د قیمت په اندازه وي. ګرانو، زموږ پښتانه قوم قبیله د خپل ملي هویت په تحفظ او په ساتلو کې نسبتاً تر نورو قبایلو او ملتونو وشاته دي، ډیر ضعیف عمل کوي. خدای دې وکړي چې موږ یو څه ویښ سو او روشن فکر سو چې خپل دغه اصلي وظیفه او دنده په ښه شکل باندې اجرا کوم. اوس به دا خبر هم وکم چې زموږ دینی د پښتنو دینی مدارسو باندې ما ول تاسو ته به دا خبر عرض کوم چې پر دې نړا واچو د دې حال به وګورو. موږ کوم جهان ته ستګي خلاص کو، ټول شان په جهان کې ترقی او پرمختګ او پیشرفت کړی دی. تنه شي چې پیشرفت نه دی کړی او ترقی نه دی کړی، پرمختګ نه دی کړی، هغه زموږ دینی مدرسې دي او زموږ دینی ملایان دي. یعنی په ټول جهان کې بدلون راغلی دی، تغییر راغلی دی، هر څه سوي دي، پختګي راغلی دی، اصلاحات راغلي، سوچګي راغلی دی. اما زموږ په دینی مدرسو کې یا زموږ په دینی ملایانو کې دا شی نه لیدل کېږي. غټترینه نقطې چې ما دلته په د خپل کتاب کې لیکلي دي هغه درو شانته به زه تاسو ته اشاره وکم. اول دا چې د پښتنو په دیني مدرسو کې تیروتنې او غلطۍ لیدل کېږي. اوله تیروتنه او غلطي په دې کې ده چې د پښتو ژبې زده کوونکي قبل الوقت د خپل دیني علومو زده کړه په عربي ژبه کې کوي. دا خپله یوه لویه غلطي او تیروتنه ده. اصلاح کېدل یې پکار دی. د اصلاح کېدلو طریقه یې دا ده چې د پښتو ژبې یا د هر ژبې وزده کوونکو ته پکار ده چې اول په خپلې مورنۍ ژبې کې په لازمي طور سره زده کړه وکړي، تر څو چې په خپل ژبه او په خپل تاریخ او په خپل روایاتو او په خپل فرهنګ او په خپل کلتور باندې کاملا پوه شي. بیا دې په عربي ژبې او په عربي مکتب او په عربي روایاتو باندې شروع وکړي. دا یو اصل دی. اول کار د ځان شروع کیږي، تر څو چې خپل ځان وپیژندل شي، خپل په کار شي او خپل په ځان شي او پوهنه پیدا شي او آگاهي پیدا شي، بیا نو سړی کولی شي د غریبو او د پردیو ژبو او د پردیو روایاتو او د غوڅخه سړی زده کړه کولی شي. متاسفانه زموږ پښتانه علما یا زموږ پښتو دیني زده کوونکي بس اول قدم چې په عربي باندې شروع کوي، په دې شکل باندې کامیابی او ترقی او پوهنه ولاسته نه راځي، تر څو چې د خپل ځان ښه شروع ونه کړو. اصل لارم دغه ده چې اول به په لازمي طور سره په 12 کاله پورې په خپل مورنۍ ژبه کې به زده کړه کوو، بیا به دا مقدس تخصص چې عربي روایات یا عربي زده کړه ده دا به بیا دوباره کوو. دویمه غلطي او تیروتنه چې زموږ په دیني مدرسو کې لیدل کېږي هغه دا ده چې د پښتو ژبې دیني زده کوونکي قبل الدرک د مولویتوب مدرک ورکول کېږي.
دا خپله یو لویه غلطي او تېروتنه ده، بلکې په حقیقت کې د زده کوونکي سره جور و جفا ده. وخام سړي ته د پاخه سړي لقب ورکول خپله ناجایزه کار دی. ولهذا ودیني ښوونکو ته پکار ده چې خپل زده کوونکو ته بعد درک څخه تحصیلي مدرک او د مولویتوب نوم او لقب ورکړي، ځکه نوم خو بې تاثیره نه دی، ولې خر په نامه نسی مولانا. موږ خو دې خبرو غولولی یو، دې خبرو خطا ایستلی یو، بلکې خپل قام هم خطا ایستلی دی. یا د قاري نوم پر ځان ایږدو، یا د مولوي سا، یا د مولانا، یا شیخ الحدیث، یو تفسیر او فلانه. دا نومانو زموږ د پښتنو قام او قبیله غولولې د خپل ځانونو مخته ایستلی دي. په دې نومانو باندې سړی وضاحت نه سي رسېدلی. راسم د مغزو څخه او د روح څخه کار واخلو. دغه شعرونه چې ما لیکلي دي اوس په تاسو در واورم، دقت وکړئ. دا د روح په غوږ سره واورئ، د عشق په غوږ سره واورئ، د مغزو په غوږ سره واورئ. دقت توجه پکار ده. ته چې هومره هوا او هوس کړې د مدرک، ته چې هومره هوا او هوس کړې د مدرک، هم خپل ځان کړې د مدرک د پاره ورک. کار همه واړه په درک دی نه په مدرک، چې درک نه وي څه بکا خالی مدرک. خالی مدرک سړی وظایت ته نسي رسولی، سړی و هدف او غرض او مقصد ته نسي رسولی، بلکې درک پکار دی، روحي درک او عقلي درک، حقیقت درکول، معرفت رسیدل. دا مسله مهمه، اساسي مسله ده. نقطه هم دغه د مهمه. دا مدرکونه که سره لاس مدرکونه په ځان سره ولري کار نه پکېږي. که تاج د علم ته ور پر سر کړې، باور نه کړم چې بدل ماغزه د سر کړې. په دستار د پیغمبر ماغزه د سر کله بدلیږي، چې ماغزه سول د سړي تاج به د سر کړي. کار همه واړه په سر دی نه په تاج، که په تاج د چرګ په سر هم تاج. بې مغزه سر تش کډو دی په معنا کښې، څه فایده که ور پر سر کړي هزار تاج. بله په مکتب کښې خولۍ ور پر سر کوي د دغه محصل، په دیني مدرسو کښې لنګوټه ورتړي، په سلطنت پادشاهي کښې تاج ورږدي، په طریقت کې ملا ورتړي. د هغه رواجونه دي، هغه رسمونه دي چې دا خپل د ځان څخه یو تاثیرات لري، یو برکات لري. شک په دې کې نشته چې پیغمبر د خدای او صحابه ته لنګوټه ورتړي. بله خو دا ادب دا نه دی چې لنګوټه سره چا پر سر کې وای. که تاج د علم ته ور پر سر کې، باور نه کړم چې بدل ماغزه د سر کړي. په دې لنګوټي خو ماغزه نه بدلیږي. په دستار د پیغمبر ماغزه د سر کله بدلیږي، چې ماغزه ته د سړي تاج به د سر کړي. خو پیغمبر د خدا چې دغه صحابه پر سر لنګوټه وتړل، هغه د مغزو په لحاظ وتړل. په هغه سړي کې ماغزه کمال ته رسېدلی و، پختګۍ ته رسېدلی و. نو لنګوټه پر سر ورکړه چې دا یو علامه نښانه چې دغه سړی پوه دی او دانا دی او دانشمند دی. لنګوټه چې په 14 ګزه ده یا 1 متره، دا مغز د سپوږمۍ سره ارتباط لري. سپوږمۍ چې د 14 شپو سي، د 14مې سپوږمۍ 14 الغې لري. نو دغه لنګوټه هم 14 ګزه ده چې 1 متره کېږي. دا د هغه سره کار لري. ماغزه د انسان داسې نورې ډېرېږي لکه د سپوږمۍ چې نور یې کامل سو او کمال ته ورسېد، لکه سپوږمۍ چې د 14مې سوه نور یې کامل سو. نو په دې صورت چې لنګوټه پر سر ورتړل، یعنی دا علامت د دې سو چې دغه سړي مغز پوخ دی او مغز لکه د سپوږمۍ نور یې داسې کمال ته رسېدلی دی. نو دا یو علامت. دا 14 ګزه دا 1 متر لنګوټه ورتړل کېږي. دا د پاره د مغزو دی. دا یو خالی خوشي شعار نه دی چې یو سړی لنګوټه پر سر کوي. دا د پیغمبر سنت دی. سنت په دې معنا دی چې هغه مغزه یې پاخه وي، چې پیغمبر د خدای دغه صحابه ته لنګوټه وتړل، یا خپله تړل، یا نور پیغمبرانو یا نور حاکمانو تړلې ده. دا د حکمت علامه ده، دا د عقل د پوهنې علامه ده، دا د مغز د عقل د پختګۍ علامه ده. اما موږ متصفانه د هر چا کس ناکس پر سر لنګوټه تړو، دا غلطه مسله ده. مغزو ته باید وکتل سي، لنګوټه ور وتړل سي. عجب کار همه واړه په سر دی نه په تاج. په لنګوټي کار نه حل کېږي، په تخت په تاج هم نه حل کېږي، په دې ملا تړلو هم نه حل کېږي. که په تاج د چرګ پر سر هم تاج، چرګ هم تاج لري، چرګ هم لنګوټه لري.
بې مغز سر تش کړو دی په معنا کښې څه فایده که ور پر سر کې 1000 تاج که زر لنګوټې ور وتړي چې ماغزه نه وي ماغزه دا پر کوډو تړل دي د پر کوډو لنګوټه تړل سنت نه ده بلکې بدعت فایده نه لري بیا مغز سر هغه تش کړو دی په معنا کې موږ خو پر کوډوانو لنګوټې تړو خدای دې وکړي چې زموږ سرونه واقعا د مغزو سرونه سي مغزه سي بل خوشحال خان بابا یو مصرا ویل چې ما هغه تکمیل کړی ده چې دستار تړي 1000 دي د دستار سړي په شمار دي خوشحال خان بابا وایي دستار لنګوټي خو ډیر خلک تړي مګر هغه کسان چې لایق د لنګوټي دي واقعا مغزه د لنګوټي دي هغه خاص انسانان دي هغه پشمار انسانان دي د ګوتو پشمار خلک دي عجیب څه لګولای ما دا ور اضافه کړی دی دستار د عقل ژره د روح ده که عقل روح د چا قوي د شعار دی لنګوټه د عقل علامه ده چې عقل یې پوخ دی د دې سړي لقمان حکیم لنګوټه تړلې و بالی او ژره چې سړی لکوي دا روحاني نشه ده دا د روح سره کار لري که د چا روح قوي د روح نور ډیر وي روح پوخ سړی ته رسېدلی وي نو دا ژره دغه سره ارتباط لري که عقل روح د چا قوي دا شعار دی بالی موږ خو نن د بلا پر مخ باندې هم ډېره پرېږده دا دوه مصري ته ګوري چې ډېر دقت کوئ لنګوټه وژیره نه دی هنر لنګوټه وژیره نه دی هنر پښتنو دواړه بللی دی هنر سر په حکمت ډکړه مخ په نور اوس دواړه سنت هم هنر لنګوټه خو هغه وخت سنت چې سر د حکمت ډک وي ژیره خو هغه وخت سنت چې مخ د نورانی وي چې په وجوه من اثر سجود وي بالا عزیزانو نو خالی مخ پر هر مخ یا پر تاسو وګورئ په امریکا کې هم خلک ډېر پرېږدي په هند په چین کې هم خلک ډېر پرېږدي دا هر مخ خو د ډېر مخ نه دی مخ هغه مخ د ډېر دی چې نورانی مخ وي رحمان بابا وایي یو ویښته مې د بدن بې عشق نه دی بې نور نه دی مخ چې د نور ډک سي نو ډېر پرې لکه دا خوند پکوي مغزه چې دی پاخه سو عقل چې دی پوخ سو نور چې پوخ سو کمال ته ورسېدی نو اوس لنګوټه پر کښېږده وه تر بیژرې سپین مخې سړي جار سم تر بیژرې سپین مخې سړي جار سم تور مخې که په ژیره ځینې بیزار سم مخان د زړو رنګونه اخلي پس له مرګه مخان د زړو رنګونه اخلي پس له مرګه زه د سپین زړو خلکو په لار ځم سپین مخه سړی هغه چاته ویل کېږي چې زړه یې سپین وي د قیامت په ورځ باندې هغه زړونه چې سپین وي دغو مخان سپین وي بلال حبشه به سپین سړی وي هغه خلک چې موږ سپین مخې دلته بولو هغه به چې زړونه تور وي هغه به بیا تور انسانان حشر کېږي نو که د چا زړه تور وي هغه بیا په ورځ د قیامت کې مخ دلته هر څومره سپین وي هلته به تور وي او که د چا زړه سپین وي دلته کې مخ هم تور وي هلته به سپین مخی کېږي مخان د زړو رنګونه اخلي پس له مرګه زه د سپینو زړو خلکو په لار ځم راسې خپل زړونه سیقل کو خپل زړونه پرېو سپین یې کو نوراني او روښانه یې کو د روښاندلۍ بالې زړه نوراني کول روح نوراني کول واقعا هغه عوامل بیا زه تاسو ته په نورو جلسو کې به ووایم چې زړونه او عقل په څه باندې ډېرېږي څه عوامل لري خو په هر حال دا مسائل ډیر مهمه نقطې دي چې ما تاسو په دې نظم کې په دې شعر کې بیان کړي دي ګرانو پښتنو اوریدونکو زموږ نوی نسل تاسو ته توجه وکړئ دې خبرو ته د فکر څخه کار واخلئ د هوش څخه کار واخلئ د آګاهۍ څخه کار واخلئ او دې خبرو ته بالا ادامه نه ورکوم درېیمه غلطي او تېروتنه چې زموږ په دیني مدرسو کې لیدل کېږي هغه دا ده چې د قرآن عظیم الشان په نامه د قرآن عظیم الشان د تفسیر په نامه یا د شرع احادیثو په نامه یا د فقه حنفي د شرع په نامه فتاواوي یا د شیعه د شرع په نامه یا د نور دینی او درسي کتابونو په نامه ډیر کتابونه چاپ شوي دي نن زموږ اسلامي ټولنه بیا خصوصا زموږ افغاني یا پاکستاني یا د منطقو کې بل ډول کتابونه چاپ شوي دي چې هر چا قلم راخیسته کتاب چاپ کړی ملایان خو لا هیڅ بلکې اسلامي امت مشغوله کړی دی نه تنها چې هیڅ فائدې نه لري بلکې د اسلامي امت د ترقی صدر را ګرځېدلی دی د پیشرفت مخ یې نیولی دی
د پرمختګ مخه نیولې دی بلکې د امت د پاره سم قاتل ګرځېدلی دي. عزیزانو ګرانو قدرمندو پښتنو اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې دا بې فائدې کتابونه ټول تر خاورو لاندې کړه سي چې اسلامي امت یې د شر او د ضرر څخه خلاصي او نجات پیدا کړي چې امت و اصلي متونو ته فارغ کړه سي ځکه دغه لایاني کتابونو د اصلي نوراني متونو خوند او لذت یې زموږ څخه ورک کړی دی. ولهذا اوس پکار ده چې پر متونو باندې د سره غور او سپیړنه وکړه سي. عزیزانو د آدم سره شروع تر اوسه پورې کله چې د انسانان قرن بدلیږي، زمانه بدلیږي، خلق بدلیږي، دلته ډیر شان بدلیږي. حضرت آدم علیه السلام په وخت چې هغه صحیفه شغه درول دغه خلقو د فاره کفایت کوي، دغه خلقو مشکل حل کوي. بیا چې زمانه تیری شوی نور صحیفه رالی، ابراهیم صحیفه رالی، زبور راځي، تورات راځي، انجیل راځي، پیغمبران راځي په خپل وختو کې تر څو چې قرآن او حضرت محمد علیه السلام ته رسول. دا تغیرات دا بدلون امور ته دا راشي چې باید انسانان نوآوري ولري، زاړه به هم لري چې هغه رشیدي او پل شاخلې به هم جوړوي، بیا په شاخلو کې ګلونه به جوړوي، بیا به میوې جوړوي، بیا به د انسان د علم څخه درخت جوړیږي. متاسفانه زموږ د پښتو دیني مدارس پر خپل ځای باندې ځای پر ځای ولاړ دي. نه زموږ په تعلیمي نصاب کې بدلون تغیر راغلی دی، نه زموږ په فکرو کې بدلون تغیر راغلی دی، زموږ هیڅ شي کې بدلون تغیر نه راغلی. او دا سلسله موږ تورات یو آسماني کتاب دی، خپل په وخت کې ارزښتمند کتاب او معاصر او مفید کتاب وو، موږ پرېښوی. بله موسی علیه السلام په خپل وخت ارزښتمند پیغمبر وو. ګورئ راله عیسی ورپسې راله، عیسی څومره غټ پیغمبر وو، انجیل څومره معتبره کتاب دی. خو یو تعداد مسائل نسخ شوه، هغه زموږ قرآن رد کړه، ول هغه د خپل په وخت ارزښت درلودی، په کار وراتله. اوس خو خلک بدل شوه، مګر زموږ د وخت خلک هغه د موسی د وخت خلک دي، مګر زموږ د وخت خلک د عیسی د وخت خلک دي. د حضرت محمد علیه السلام د عیسی د محمد 1400 کاله فاصله لري. نو دته په کار چې نوې معلم راشي، په کار چې نوې کتاب راشي، نوې فکر راشي. د موسی او د حضرت عیسی په مابین کې 1400 کاله فاصله وه، خو په کار چې بل پیغمبر بل کتاب راشي. نو عزیزانو دغه کتابونه چې موږ لرو، امام رازی په نامه تفسیر لرو، مزاری د پلانان دا ګر چاپ شوي، دا خپل په وخت چې مفید کتابونه وه، د هغه وخت خلکو دپاره ارزښتمند کتابونه وه. اما زموږ د قرن، زموږ د دغه حاضر خلکو دپاره دا کتابونه هیڅ کفایت نه کوي، دا کتابونه جواب نه ورکوي. راسي دا تفاسیر په نامه چې نوشته شوي دا ټول تر خاورو لاندې کو. راسي قرآن عظیم الشان یو نوراني کتاب دی، آسماني کتاب دی، متن دی، نوې څېړنه پر وکړو، نوې حقیقتو ته راوباسو. د قرآن حقیقتونه د قیامت ورځې پورې ادامه لري. دا په تدریج سره ښکاره کیږي، دا پتن واحدتا نه ښکاره د قرآن حقیقتونه، ځکه انسانانو طاقت نه لري. باید زمانه تیریږي چې حقیقتونه ښکاره کیږي. دغه تفاسیر خو موږ دغسې ځای پر ځای بند اسیر ساتلی یو. یعنی 200 کال تر مخه زموږ ملا دغه تفسیر بیان خلکو ته کوي، اوس هم کوي. دا څه خبره ده؟ دا نوي خلک اوس به دا شعر به زه تاسو ته ووایم، غوږ ونیسئ. دانایان علم په زړو کښې ذخیره کړي، نادانان کتابونه په وجرو کښې ذخیره کړي. تر دې پورته بله ناداني پر جهان نسته. دانایان دې خپل کتابونه په هدیره کړي. په لحظه لحظه بدلیږي دغه جهان، په لحظه لحظه بدلیږي دغه جهان. ډیر مشکل دی پیژندل د دې جهان. په هر دم چې نوې نوې تماشا کړم، زه نسیم د خدای وکړو ته حیران. نوی اورم نوی وینم په دا جهان کښې، کل یوم هو پیشان دا یا برهان. خلع لفظ کار د جهان دی که پوهیږي، ځکه په هر دم تازه تازه دغه جهان. دا نوي خلک غواړي نوي خبرې، و د الله بندګانو
دا نوي خلک، دا زموږ د قرن خلک، دا د حضرت موسی دغه خلک نه دي، دا د ابو جهل دغه خلک نه دي. دلته نوي مسایل روان دي. دا نوي خلک غواړي نوي خبرې خوند کړي. که لرې توان، که توان لري خو نوي خبرې وکړه، که نه لري نو مخ یې لکه چې خلکو ته چې توان لري نوي خبرې وکړي. دغه خلکو مخ نیول ګناه ده، لکه چې خلکو ته نوی فکر راولي و خلکو ته نوی استعداد راولي و خلکو ته نوی جهان جوړ کړي، نوی بیان ورکړي. دا نوی خبرې دا نوی خلک غواړي نوی خبرې خوند کړي. که لرې توان، زړو خبرو ځوانان زاړه کړه. نوی خبرې خوند کړي، که لرې نوی خبرې زاړه کړي ځوان. سړی که ومري خبرې نه مري، د سړي خبرې تل وي. سړی که ومري خبرې نه مري، خبرې وکړه د سړي خبرې تل وي په دنیا کې جاویدان. وخت د تقلید تیر سو، اوس تحقیق وکړه نسیمه. وخت د تقلید تیر سو، اوس تحقیق وکړه نسیمه. تقلید پرېږده، اوس دوران سو د عرفان. عزیزانو، جهان بل ډول مخته روان دی. د خلکو مغزه بل ډول پراخي پیدا کوي، روشنایي پیدا کوي، روحاني قدرتونه راښکاره شوي دي، بل ډول کار روان دی. جهان څخه یو نوی جهان جوړ شوی، یو نوې دنیا جوړه شوې ده، بلکې جهان په یو جنت بدل شوی دی. تاسو سفرونه وکړئ، جهان وګورئ. په کار ده چې موږ د دنیا افکار ګرځو د مطالعه کوو، د حق او باطل دواړه وګورو. چې پر موسی مطالعه کوو، موسی شناسي کوو، دغه ډول په کار چې فرعون شناسي هم وکړو، چې محمد صلی الله علیه وسلم شناسي کوو، فرعون د ابو جهل شناسي هم وکړو. ابراهیم پیژنو، باید نمرود هم ورسره وپیژنو. دواړه پیژندل پکار دي. دغه ډول چې د خدای پیژندلو باندې کار کوو، په شیطان پیژندلو باندې هم کار پکار دی. خو باله زاړه غورځول زنه چې زاړه به وغورځو، ځکه زاړه خو زموږ ریښې دي. هغه زاړه چې هغه حقیقت ورسره وي. امام رازي تفلق چې خپل په وخت د قرآن په خپل د حکمت په ژبه د بیان کړی دی. تاسو وګورئ، قرآن نه دی ورک کړی، د قرآن عظمت نه دی کوشنه کړی دی. آیا د قرآن څخه څه جوړ شوی دی؟ هغه اصلي په نه پوښي د قرآن وای کته تفسیر کوي کته بل څه وای. یلا احتمالو قیلو قال، دا خبره ختم شوه، د قیلو قال دوره ختم ده. نن راسي صفا د معرفت په ژبه، د حقیقت په ژبه، د علم په ژبه، وخلکو ته خپل قرآن بیان کو، وخلکو ته خپل دین بیان کو. په دا شکل باندې کار پکار دی. خلک دا واده براست عزیزانو، زموږ ملایم خلک مسخره کوي. نن زموږ د زمانه 12 کلی الک د امام رازي په اندازه توان لري. نن ګوشه ورڅخه د دوه ماشه وي، دوه موجه وي، د جهان اطلاعات تشکاره کوي. مګر په خوا دا خبري اوس مولا کتاب سره راخي، هغه بل طرف ګوشي کې ګرځه کار کوي. یو ګوشي خپل د ځان جهان د کتابخانه څه کوي چې هر شي پکښسته. نو د کتابو دغه ضرورت بالا نسته. بیا دا کتابونه چې زموږ د پاره زموږ مخې نیولې دی، موږ یې راګر کړي یو، موږ یې مشغوله کړي یو. یوه خبره وسوه کاله کېږي تکراریږي، هیڅ بېبود او زیادت نه راغلی. دا زموږ په در نه خوري. دا زموږ دپاره دا خبرې مهمې دي. خو زه هم ستړی شوم عزیزانو. خدای دې وکړي چې تاسو استفاده ځینې اخیستي او ستاسو توجه ښه ډېره مننه کوم. پر لوی خدای مو سپارم. شپه مو بخیر.